بلخ نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه باندې یو له ډېرو مهمو تاریخي ښارونو څخه حسابیږي. د خپل جغرافیایي موقعیت له مخې دومره ارزښتمن دی. له اقتصادي پلوه هم ډېر غني ولایت دی. زراعت پکې ډېره وده کړې ده، زیاتې فابریکې لري او د حیرتانو بندر او د آمو سیند د هغه ارزښت نور هم زیات کړی دی. دلته به لږ ډوډۍ وخورو او بیا به د بلخ دروازې او د بلخ تاریخي تپې په خوا باندې حرکت وکړو. زموږ سره پاتې شئ، انشاءالله چې هغه ځایونه هم مهم دي چې باید ویې وینئ. په مزار ښار کې او خوندوره شینواري نو د بلخ په هوټل کې دا ډېر شهرت لري په مزار ښار کې چې بعضې کسان د نورو ولایتونو څخه راځي او دلته دا شینواري خوري. بلخ د علم او فرهنګ له مخې هم خورا شهرت لري. دا ولایت د ډېرو مهمو علمي او فرهنګي شخصیتونو کور دی. مولانا جلال الدین محمد بلخي، علامه سید اسماعیل بلخي، رابعه بلخي، ناصر خسرو بلخي، ابن سینا بلخي، دقیقي بلخي او داسې نور ډېر علمي او فرهنګي شخصیتونه د همدې ځای دي چې د دوی نومونو او آثارو دغه ولایت نړیوالو ته ورپېژندلی دی. دا هم د بلخ دروازه ده چې خورا ښکلې جوړه شوې ده. له دې ځای چې مخ په وړاندې لاړ شو د بلخ څلور لارې او د بلخ تاریخي تپې ته رسیږو. دا په مزار شریف کې د بلخ څلور لارې ده چې اوس مهال د وزیر محمد اکبر خان مومند بابا په څلور لارې باندې مشهوره شوې ده. دا هم د بلخ ولسوالۍ ته سره تللی ده او د هغې دروازه ده. دې طرف ته هم د جوزجان ولایت دی او دغې خوا ته شولګر ولسوالي ده. دا هم هغه د بلخ تاریخي تپه ده چې لاندې د هغې څخه یو چک پاینټ هم شته دی. پخوا پر دیوالو لاندې بیا کړل.